محمود غزنوي رحمه الله دا ورته یو سړی سخت مریض شو چې مریض شو په هغه وخت کې طبیب او ډاکټر ته ورغلی ډاکټر ورته ویلي صاحب ستا علاج په شهدو کې دی شهد پیدا که چې دوا ته یې جوړه کړو او بیا ته وخوري انشاءالله استعمال یې کړي الله پاک به درته شفای کامله نصیب کړي ستا د مریضۍ علاج زما د طب او د ډاکټرۍ په سوچ فکر باندې په شهر دی خو افسوس دا دی چې شهد نه له ما سره ستا نه په ښار کې ستا ته وګرځېږه که دې پیدا کړي وایي دا سړي د کور کور دروازه ور وډبول څه شاش نسته څه اصل نسته د ملکانو د خانانو د ملایانو حتی د کلي کلي باندې وګرځېدې اخر ته مجبوره سو چا مشوره ورکړه چې د محمود غزنوي دربار ته لاړ سه د بادشاه دربار ورټکو کېدای شي په خزانه کې څه پراته بادشاه وویل دا دی دا سړی راغلی سړي یو چنوټې لوښي ورسره راخیسته دي یو دوبله یې غوندې چې په دې کې د شهد راواخلي دغه څومره چې دته په کار وي هغه ډاکټر ورته ښولي وه چې دونه کې شاید په کار دی چې دوې ګولۍ کې در جوړې کړم وایي محمود غزنوي رحمت الله تعالی علیه ایاز ته وویل چې ایازه 3 باټلې شهد په خزانه کې پراته دي 3 سره ورکړه ایاز وګراوس والقربان بادشاه سلامت هغه دومره نه غواړي ما دوی قدر کې دوبلې دغه راخیسته هغه وښکاره کړه ورته وی ویل چې دا د ظرفیتو چې دونه دی غواړي دې پرېږده کار یې پرېږده لیکن دا دربار ته دا نه دي معلوم دلته چاته د غوښتلو څه بالا او لوړ ورکول کېږي زیات ورکول ورسه 3 باټلې پراته هغه ورکړه که دلته 10 باټلې پرتې وي هغه به م ورکولی که بیلر د شاد وډک وي هغه به م ورکول محمود غزنوي رحمه الله ایاز ویل ایاز په منډه رالې 3 سره باټلې ورکړې دا صرف یو د مثال لپاره یو واقعه ده اصل مقصودي خبره دا ده چې دا هغه میاشته د روژې مبارکې دا د الله رب العزت دغه خاص عنایت او د کرم او د رحمت هغه خاصه موقع ده په دې میاشته کې یا پلا د الله دربار داسې دی چې تا او ما په د مات ګوډ او په د شنوټې خوله باندې څه غوښتي چې ما ورته غټ څه په وغواړو هغه هم د الله په دربار کې غټ نه دي ډېر نه دي خو که بیا چېرته ما ورته وغواړو الله خپل ظرفیت او رحمت ته ګوري ځکه تاسو د الله په بندګانو باندې پام او فکر وکړئ که موږ زموږ د اعمالو په بنسټ باندې رسېدلی نو موږ د دې مستحق ولو چې زموږ سترګې دې له موږ سره پاته شي غوږونه دې له موږ سره پاته شي موږ غوږونه خو د خدای نعمت دی چې قیمت یې ټوله دنیا نشي کېدلی موږ استعمالوو څنګه نو د الله په دربار کې صرف او صرف موږ له غوښتل پکار دي سر خلاص کړي تکرار به د دې خبرې درته وکړم د الله پاک په دربار کې نن د موږ نه غوښتل هېر سوي دي غوښتل پکار دي دعا چې کوې د پریشانۍ د ایسته کولو لار او علاج او مرکز دغه ځای دی د الله دربار مخکې وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض دغه ځای دی بل چاته مه وایه چې پوه ما باندې دي بل چاته مه وایه چې کور ته مریض لرم بل چاته مه وایه هغه دې دوک درکوي عذاب درکوي نور دې برابروي الله ته خواست وکړه چې خدای د یو مریض کیسه یاده سوله یو مریض و ډاکټر ورته ویلي دي چې مستې مه خوره دې کې ستا د مریضۍ 100% خطر پروت دی یعنې داسې به دې ټک د ټک ټمبه کې راوبدړي چې بس دغه به دې درځي کېدی چې راغلی دی اخر ته نه پستنګې سوی دي چې یاره راسه هغې نه جوړېږي دا څه کیسه ده دومره مستې یې خوړلې دي مطلب چې کوم شی د ده دپاره خطرناک و چې ډاکټر ورته ویل دا مه خوره لکه شوګر لپاره غوړې مه خوره خوږه مه خوره دې سړي د خوږو او د مټایانو څه د پرېز ځان کړی دي راک روغ شو سړی بهر هغه ډاکټر له ورغلی هغه ته یې وویل چې صاحبه تا خو ما ته چې تا ولوژنې دي نو هغه خو زه جوړ کړم هغه ډاکټر ورته ویل چې خدای دې په جوړولې چې خدای دې دا شفا وګرځول نو په دې کې د چا څه چونو چاره ځایږي زما ګرانو عزتمندو قدرمنو ورونو دا میاشت هم خاص د غوښتلو میاشت ده رزق غواړې په هره شپه کې الله رب العزت سماء دنیا ته بلا کیف څنګه چې دغه د شان سره مناسب وي راځي الله وایي د رزق غوښتلو والا څوک شته چې ورکړو امام الانبیاء وایي دا د مؤمن د رزق د زیادت میاشت ده
او څوک شته چې استغفار او بخښنه ورته وکړم، څوک شته چې پریشانی لري تی لرې کړم. دا درې ویناوې په احادیثو کې ذکر دي. بیا د پیشلمي په ټیم کې چې خاص هغه د دعا د قبولیت ټیم دی، خاص د الله سره د رازونو یاستین دي. په دې ټیم کې خو اصل موږ د خوراک لپاره راپورته کېږو، نو په دعا باندې چې دعا خاص مغز د عبادت دی. الدعاء هو المخ العباده، د ټول عبادت مغز دی. بندگی پر دی معلومیږي چې ته الله ته محتاج یې. الله ته لاس پورته کړي، الله وایي هغه قسم په جهنم کې داخل کړم څوک چې زما د عبادت څه تکبر کوي. عبادت صرف یوازې لمونځ نه دی، اصل عبادت دا دی موږ تاسو ټول الله ته متوجه شو، الله سي وغواړو، موږ الله ته محتاج یو. الله بنده نه پر کې عبادت شاو ګوري ماندای، ځکه چې پرسي بارای ده الله نوم ده پامو د خلی غورځي، انا لومې د خلی وځي. نو مازی سړی څه په نس باندې مورسي، د نس یو تلی غوړ سي، بار اخر ته د الله باغي او د الله څخه لري سي، بار بیا په مانځ کې مټګ او سی به معنا در توبه خدای. نو اسی موږ راپورته کېږو عزیزانو، خاص ټیم دی، غوښتل پکار دی، غوښتل. بدبختی به د هغه چای په موږ تاسو کې چې هغه په دې وخت کې هم دغه میاشت دغه سیابستې تېره سي. دا مقدس وختونه د پیشلمي وخت، د روژه ماتي وخت، او دارنګه د سهار وختي د برکت وخت، د مازدیګر وخت، او هر د لمانځه وروسته وخت، او دارنګه هر ټوله روژه دا دغه سیابستې تېره سي. د الله دربار هغه څه دي چې ته یې ورپېتې وغواړې الله یې پاکه او بیا درکوي. ته صرف آخرت دې نه غواړې الله دنیا هم ورسره درکوي. دلته د غوښتلو نه زیات ملاوي شي، لیکن برحقه زموږ معامله سره که سره مو په زړه کې دا ناراضي چې یاره دغه در هم د پریشانۍ د خلاصۍ ځای دی، او دا در خو څه کوي، دا در هم نه، اصل دغه در دی. لا اله الا الله د دې یو معنا او یو مفهوم دغه دی چې ستا باندې که تکلیف راولي هم دغه ذات دی، او که په تا خوشحالي راولي هغه در دی. بل څوک نشته چې تا ته خوشحالي راولي، یا بل څوک تا باندې خو غم راولي. نه غم د خدای دی د تعالی د اجازې بغیر تا ته رسیږي، نه خوشحالي.